یو ډېر غمجن خبر د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر عبدالرحیم روغاني وموړ. کوزه پښتونخوا کې د پښتو ژبې وتلی شاعر عبدالرحیم روغاني له اوږدې ناروغۍ وروسته د 71 کالو په عمر وفات شو. روغاني په پښتو ژبه کې ماسټري کړې وه او د شاعرۍ په برخه کې د زیاتو کیسو د لیکلو له کبله په بابا کیته مشهور و. عبدالرحیم روغاني له نن څخه 70 کاله وړاندې د پښتونخوا د سوات سیمې په مټه کې زیږېدلی و. نوموړي تر ډېره بریده ولسي شاعري کړې وه او په شعر کې یې د خپل ولس ناخوالې بیانولې. د عبدالرحیم روغاني د شعرونو او نثرونو کتابونه چاپ شوي دي چې په هغوی کې یوه نوې نغمه د شعرونو ټولګه، ځورېدلي احساسات د شعرونو ټولګه، سندریز احساس د شعرونو ټولګه، خودغرض نثر د رڼا څاڅکي شعري ټولګه، سندرې او خبرې منظوم او منثور او یو د نثر کتاب قربانه خیالونه شامل دي. د ښاغلي روغاني خودغرض نومي کتاب په انګریزي ژبه کې د په نوم ژباړل شوی دی او په 2019 کال کې یې په لندن کې چاپ شوی دی. چې 100 جنازې تېرې شي اسنوي روغانیه، په خوا کې مې چې تېره شي ډولۍ لیونی کېږم. روغاني بابا په خپلو شعرونو کې داسې کیفیات غږول چې لوستونکي به یې مجبوراوه تر څو مرحوم شعرونه ولولي. د نوموړي له شعرونو داسې ښکاري چې د وخت جابر پرې ښه ډېر ظلمونه کړي دي. په محکومه پښتونخوا کې و خو تل یې په زړه کې د لوی افغانستان هیلې وې او کله به چې پر پښتو کېدونکی ظلم وژړاوه نو دا ناره به یې کوله چې حمزه خو ویل د جنت ژبه ده، موږ په دوزخ کې له پښتو سره یو. روغاني بابا چې کله ناځواني سرطاني ناروغۍ ډېر وارخطا کړ او بیا یې خپلې بېوسۍ ته وکتل نو ویې ویل دا یې شاهد یې زه پیسه نه لرم، د ډاکټرانو منتبار مې نه کړې، شرنګ د پیسې مني کیسې نه مني، مرګ راله راکړي خو بیمار مې نه کړې. روغاني بابا اوږده ناروغي ولیده او له ډېرې مودې یې ورسره صحت ملګرتیا ونه کړه چې بالاخره یې نن خپل روح د کائنات خالق ته وسپاره. که زه مړ شم ما نه هېڅ نه پاته کېږي، زه د ډېرې کمزورۍ نه زورور یم، روح یې ښاد او پر ګور یې نور.